د سیمسن کارتون په اړه به مو ډیر اوریدلی وي. سیمسن هغه کارتون دی چې خلک یې د وړاندوینو په اړه ډیر حیران دي. مثلا دا هغه ویډیو ده چې په اړه یې ویل کیږي د ټرمپ تر ولسمشر کېدو کلونه وړاندې سیمسن والا نشر کړی و، او کلونه وروسته بیا د ټرمپ داسې اصلي ویډیو راغله چې د دې کارتون سره یې هیڅ توپیر نه کیږي. او یا هم په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ستر او سرکشه اور په اړه خلک د سیمسن کارتون دا صحنې لاس پر لاس کوي چې ګویا دا د همدې اور په اړه د سیمسن هغه وړاندوینه ده چې کلونه وړاندې یې کړې ده. د 1999 کال د سیمسن په یوه برخه کې چې عنوان یې دی برادرز لیټل هیلپرز ښکاري چې د سپرینګ فیلډ په ښار کې اور لګېدلی دی او اوسیدونکي نه پوهیږي چې دا اور چا او څنګه بل کړی دی. د 2015 کال په جنوري میاشت کې چې تر دې خپرونې 26 کاله وروسته ده په کالیفورنیا کې داسې اور لګېدلی چې کټ مټ د سیمسن د اور په شکل ښکاري. په نننۍ انځوریزه کې د سیمسن کارتون پر وړاندوینو بحث کوو چې دا وړاندوینې څومره دقیقې او رښتینې دي. زموږ سره اوسئ. په 2012 کال کې د جنیوا تر ټولو غټ هیډرون کولایډر یا لابراتوار چې نوم یې LHC دی داسې یو کشف وکړ چې انسانان په خپل شتون نور هم واضحه پوه شول چې هغه ته ساینسپوهان خدایي ذره یا ګاډ پارټیکل وایي. ټوله ساینسي نړۍ ورته حیرانه وه او پر دې ذرې یې د مخکې څخه لا یو نوم ایښی و چې هغه دی هیګز بوزون. پر دې کشف تر 9 میلیارده پورې مصرف وسو، خو د دې لابراتوار پوهانو ته دا خبره معلومه نه وه چې تر دې وړاندې د دې ذرې د اندازې معلومولو فورموله یو بل چاته هم معلومه وه. ستاسو به په دې باور رانسي چې دا کس څوک و. کله چې زه په دې خبره خبر سوم نو زه ډیر حیران سوم. د دې وړاندوینه بل چا نه همدې سیمسن کړې وه. دا کارتوني لړۍ د 1989 کال د ډسمبر د میاشتې څخه را شروع ده او تر اوسه هم پای ته نه ده رسېدلې. دا د تلویزیون په نړۍ کې تر ټولو اوږده کارتوني لړۍ ده. اوس به بیرته د وړې ذرې کشف ته ورستانه سو. د سیمسن لسمې لړۍ په دوهمه برخه کې چې په 1998 کې خپره سوې وه دا ژړ کډو یا دا سړی پر توره تخته یو فرموله لیکي. تاسو وینئ چې د تختې پر لوړه برخه یو فرموله لیکلې ده چې دا د همدې ذرې د وزن معلومولو فرموله ده. یعنی د سیمسن لیکوال ته 14 کاله وړاندې د دې ذرې د فرمولې په اړه معلومات و. دا اوس څنګه امکان لري؟ آیا دا لیکوال تر وخت وړاندې راغلی و که یې مخکې له مخکې راتلونکی وخت لیدی؟ دا ډول خبرې د دې لړۍ په اړه هر څوک کوي. د سیمسن وړاندوینې یوه نوې خبره نه ده. دوی د دې ذرې څخه علاوه نورې هم داسې وړاندوینې کړي چې په اورېدو به یې ستاسو سر سره وڅرخیږي. دا نورې وړاندوینې هم درته وایم تر څو لا نور هم حیران سي. په کال 2011 لړۍ او 19 برخه کې د سیمسن لیکوال داسې یو کار کړی چې هیڅوک یې تصور هم نسی کولی. یعنی 19 کاله وړاندې یې د امریکا د ولسمشر وړاندوینه کړې ده. په دې برخه کې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه یاد کړی دی. تاسو دا انځوریزه وګورئ. You know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. او اوس دا انځوریزه وګورئ. کله چې ما دا هر څه ولیدل نو دماغو می کار پرېښود. یو انسان څه ډول داسې یو وړاندوینه کولی سي چې هوبهو هماغه ډول دې وسي. یو خو یې دا وړاندوینه کړې وه چې ټرمپ به ولسمشر کیږي او بل دا چې دا ډول ویډیو به یې کیږي. ډېره عجبه ده. په 1995 کال کې په شپږمه لړۍ او نهمه برخه کې په دې کارتون کې ښکاري چې یو کس ویډیویي اړیکه نیسي. دا په هغه وخت کې د چا په ذهن کې هم نه راتلل چې داسې یو ټلیفون دې راووځي. خو تر دې خپرونې 15 کاله وروسته هغه ټلیفون هم بازار ته وړاندې سو چې کاروونکي یې د یو بل سره مخامخ لیدل کولی سي او تر اوسه پورې دا ټکنالوژي د هر چا جیب ته رسېدلې ده. د سیمسن لیکوال ته هغه وخت هم دا معلومات و چې دا ډول ټکنالوژي به پیدا کیږي نو ځکه یې په کارتون کې راوړې وه او هغه هم 15 کاله وړاندې. او په 19مه خپرونه کې یې بیا د ځیرک ساعت وړاندوینه کړې ده. په هغه وخت کې زه پیدا سوی هم نه وم او کله چې زه راځوان سوم نو بیا مې هم تر ډیره وخته د ځیرک ساعت په اړه تصور هم نه و کړی. خو اوس دا ساعتونه هم هر چاته د لاسرسي وړ دي. اوس بیا پوښتنه دا ده چې آیا د سیمسن لیکوال د وخت څخه وړاندې راغلی و؟ که تاسو وایاست چې ځیرک ټلیفون او ساعت دومره د حیرانتیا خبره نه ده، شاید په دې اړه به معلومات و. خو په 1994 کال 5مه لړۍ او 19مه برخه کې داسې یوه وړاندوینه کړې چې هیڅوک یې هم عادي نه بولي. په دې برخه کې لنچ لیډي ډورس د چرګ غوښه پخوي، وروسته د آس غوښه
غوښه هم ورسره ګډوي او ټول ته دا خواړه ورکوي. تاسو د پوښتنه پیدا کیږي چې په دې کې نو اوس څه دي؟ دا هغه وړاندوینه ګڼل کیږي چې 19 کاله وروسته په 2013 کال کې پیښ شول. په همدې کال په اروپا کې په پټه توګه پر خلکو په زیات اندازه د غوایي هغه غوښه خرڅ شوې چې د آس غوښې ورسره ګډې وي. دا وړاندوینه ډیره خاصه وه. د سیمسن لیکوال په دې دومره ډیرو غوښو کې د آس غوښه ولې وټاکل؟ د خو نورو غوښې هم ټاکلی سوای. نو داسې ښکاري چې ده ته د دې پیښې په اړه مخکې معلومات وه. په 1998 کال لسمه لړۍ او 5مه برخه کې هومر سیمسن د یو فلم قصه یو ډایرکټر ته کوي. د دې ډایرکټر دا قصه دومره خوښیږي چې د دې قصې د غلا کولو نیت کوي. وروسته د قصې د غلا کولو لپاره د 20مې پیړۍ فاکس فلم سټوډیو ته راځي او د سټوډیو څخه د باندې دا لوحه ولاړوي او د دې څخه دا ښکاري چې دا سټوډیو د ډیزنی یو نمایندګي ده. خو حقیقت دا دی چې په هغه وخت کې د 20مې پیړۍ فاکس یو بیل کمپنی و او د ډیزنی سره یې هیڅ اړیکه نه لرله. خو بیا 19 کال وروسته په 2019 کال کې هغه څه وسول چې تاسو یې تصور کوئ. ډیزنی کمپنی د فاکس سټوډیو د رانیولو لپاره $1 میلیارډ پیشنهاد وکړ او وروسته یې وپلورل او په دې سره د سیمسن د لیکوال وړاندوینه 19 کال وروسته رښتیا سول. په 2009 کال کې د سیمسن په نامه یو فلم نشر سو. په دې فلم کې د سیمسن لیکوال دا وړاندوینه کړې ده چې حکومتونه پر خپل عوامو جاسوسي څار کوي. هر ټلیفوني اړیکې ته یې غوږ نیسي. دا لړۍ نور هم پسې غځېږي. په 2012 کال 23مه لړۍ او 22مه برخه کې د لیډي ګاګا په نامه د یوې ډمې یادونه کوي چې په یوه تالار کې یې کنسرت جوړ کړی وي. تاسو وګورئ چې سیمسن څه ډول حرکات ورکړي. په دې کې هم کومه داسې خاص خبره نشته، خو تاسو اوس دا ویډیو وګورئ. تاسو پکې کوم مشابهت وینئ؟ دا هغه اصلي ویډیو ده چې د سیمسن تر دې برخې 15 کال وروسته جوړه شوې ده. زه خو یقینا په خپل سترګو باور نشم کولای. دا څنګه امکان لري؟ هغه وړاندوینه چې اوس یې بیانول غواړم داسې یوه وړاندوینه ده چې هیڅوک هم انکار نشي ورڅخه کولای. شاید تاسو هم په دې خبر یاست چې سیمسن د نوبل د جایزې د ګټونکي وړاندوینه هم کړې ده. دا دومره دقیقه وړاندوینه ده چې ان د سیمسن لیکوال د دې ګټونکي نوم هم لیکلی دی. په 22مه لړۍ او لومړۍ برخه کې چې ان په 2010 کې خپره شوې وه او پکې راغلي چې هومسټن په اقتصاد کې د نوبل جایزې ګټونکی شوی دی او دقیقاً 10 کال وروسته همداسې وسول او د دې سره یې د سپتمبر د 11مې حملې وړاندوینه هم 4 کاله وړاندې کړې وه. تاسو د دې مجلې انځور ته وګورئ چې دا په 1999 کې نشر شوی و او د دې څخه چې 4 کاله وروسته په 2011 کې څه وسول هغه تاسو ټولو ته معلوم دي. په نړیوال تجارتي سنټر کې چې 2 الوتکې وجنګېدې. که دا وړاندوینه نه وي نو د الیزابت د مرګ په اړه تاسو دې انځور ته په غور سره وګورئ د 1916 څخه تر 2022 پورې. دا وړاندوینه یې څه ډول کړې ده؟ د سیمسن لیکوالانو ته د کورونا وایرس په اړه څه معلومات وه؟ په دې کارتون کې حتما کوم ګډوډ شته. د دې هر څه اورېدلو وروسته تاسو اوس څه احساس کوئ؟ تر دې دمه چې ما څه وویل دا د سکې یو اړخ دی. دا هغه ډول خبرې دي چې نور یوټیوبران یې کوي او غواړي خپل ځان او یوټیوب ورباندې مشهوره کړي. د دوی هدف دا وي چې خپل لیدونکي زیات کړي او پیسې وګټي. نور یې د حقیقت سره هیڅ کار نه وي. د دې ډول وړاندوینو په اړه ما ډیره ژوره پلټنه کړې ده او آخر دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا ټول افواهات د سیمسن کارتون لخوا نه دي نشر شوي بلکې دا همدا یوټیوبران او په اوازو باور کوونکي خلک دي چې دا هر څه یې مشهور کړي دي. د سیمسن کارکوونکو تر اوسه په رسمي ډول داسې هیڅ نه دی ویلي چې موږ وړاندوینې کوو. نو بیا دا خواله رسنیو والا ولې په دې خبره پورې کلک مښتي دي چې سیمسن وړاندوینې کوي او موږ ته د راتلونکي په اړه اشارې راکوي؟ دا دومره شواهد چې مو په لومړي سر کې وړاندې کړل دا په څه معنا دي؟ آیا داسې څوک شته چې دا هر څه تشریح کړي چې دا څه ډول پیښ شوي دي؟ آیا دا ټولې وړاندوینې نه دي؟ غم مه کوئ، زه خو یم. اوس به تاسو ته د سکې بل اړخ هم تشریح کړم ترڅو ستاسو د دماغو څخه د دې اوازو منفي اثرات په مکمل ډول پاک سي. خدایي زره اوس د سیمسن لیکوال ته د دې ذرې په اړه څه ډول معلومات وه؟ تر هر څه وړاندې باید چې تاسو په دې پوه سئ چې د دې کارتون لیکوال داسې عادي کس هم نه وي. دی د دنیا په اړه ډیر پوه کس وي. تقریبا 2 یا 3 PhD-یان یې کړي وي، چا په ساینسي علومو کې چا په ریاضیاتو کې. په دې صحنه کې هومر د ریاضي یو ساینسپوه وي او پر تور تخته یو فرموله لیکي. دا سمه خبره ده چې دا د هیګز بوزون یا خدایي ذرې د وزن معلومولو فرموله ده، خو خبره دا ده چې دا فرموله بالکل غلطه ده. دا خبره د همدې پالتو اوازو خپرونکو ده چې دا د همدې ذرې اصلي فرموله ده. هغوی ته دا هم نه ده معلومه چې دا څه ډول ذره ده او یا دا څه ډول فرموله ده. سمه ده که غلطه؟ د دې فرمولې او اصلي وزن ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی. د هومر د فرمولې حاصل 915 دی خو د اصلي فرمولې حاصل 125 دی.
اوس به تاسو ته دا سوال پیدا کیږي چې د دې صحنې لپاره لیکوال ولې دومره خواري کړې چې داسې یوه سخته فارموله یې جوړول او لیکل یې. ده خو کولی سوی چې هسې یو کشوشی هم ولیکي. زه درته وایم د دې کارتون لیکوال ډیوډ ایکس کوهن د دې سره سره چې یو افسانوي فکر شخصیت دی، یو فزیک پوه هم دی. په کمپیوټر ساينس کې یې ماستري کړې ده او همدا ډول یې په ریاضیاتو کې پی ایچ ډي کړې ده. بالاخره دی یو ډیر ځیرک سړی هم دی. دی د ریاضي او فزیک سره ډیر شوق لري. نو کله چې یې پر دې برخه کار کولو نو ډیر کوشش یې دا وکړ چې کومه فارموله چې دی په صحنه کې کاروي نو باید یا دقیقه وي او یا حد اقل لږ توپیر ولري. نو د همدې لپاره یې د خپلو هغه ساينس پوهانو ملګرو سره مشوره وکړه چې مخکې له مخکې پر همدې هیګز بوزون باندې کار کړی وو. کله چې هغوی کومه فارموله ورکړل هغه په دې صحنه کې راوړل. اوس نو دې پروپاګانچانو ته دا څه معلومه سول چې ساينس پوهانو د دې ذرې پر معلومولو میلیارډونه ډالر هڅې مصرف کړل. پروپاګاند وی هم دا ډول او د دې ډول پروپاګاند معلومولو لپاره خواري او مطالعه پکار وي چې له بده مرغه زموږ ځوانان د مطالعې پر ځای په عبثیاتو خپل قیمتي وخت ضایع کوي او یا د امرساني په تمه ناست وي چې ګواکې نجونې بیغم وخوري. تصویري مکالمه او ځیرک ساعتونه. هغه څوک چې وایي دا وړاندوینه ده هغوی ته تاسو وایاست چې دماغ مو کار کوي. تاسو خو یو ځل په ګوګل کې یو کوچنی پلټنه وکړي او وګورئ چې لومړی انځوریزه اړیکه څه وخت ترسره شوې وه. تاسو ته به معلومه سي چې لومړی انځوریزه اړیکه د AT&T کمپنۍ لخوا په 1944 کال کې ترسره شوې. دا د امریکا تر ټولو ستر مخابراتي کمپنۍ وه چې په 1915 کال کې یې کیمرا والا ټلیفون بازار ته عرضه کړی وو. خو دا ټلیفونونه یې کامیاب نه سول او بند سول. دا هغه وخت وو چې د سیمسن لړۍ لا راپیل سوې هم نه وه او د سیمسن لیکوال به شاید د شیدو ماشوم وو. د هغه وخت څخه پر دې ټکنالوژي کار روان دی. اوس نو باید چې تاسو دا خبره دماغ ته واچوي چې تاسو چې د رسنیو څخه هر خبره اوري نو باید چې تر منلو وړاندې یې لومړی په خپل په اړه پوره معلومات وکړي، ځکه چې رسنۍ چې هر څه وایي او تاسو یې اوري دا ټول رښتیا نه وي. درواغجن پروپاګانچان وایي چې سیمسن والا د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وړاندوینه کړې ده. دا هغه څه دي چې د سیمسن لیکوالانو په ټرمپ باندې د تمسخر کولو لپاره جوړ کړي وو. خو دا چې پروپاګانچانو دا خبره تر تاسو پورې داسې در رسولې ده نو تاسو هم په پټو سترګو باور ورباندې کړی دی. په دې برخه کې د سیمسن لیکوالانو یو تخیلي حالت تصور کړی دی چې که چیرې ټرمپ ولسمشر سي نو د ملک ټوله سرمایه به ختمه او برباد سي. بس همدومره یې ویلي دي. دا هغه تنزیه صحنه ده چې په قصدي ډول جوړه سوې ده، ځکه د دې صحنې څخه یو کال وړاندې په 1999 کې ټرمپ د ریپبلک پارټۍ څخه جلا سو او د ریفورم پارټۍ سره یو ځای سو او ټرمپ دا هم ویل چې دی به د ولسمشرۍ لپاره هم کاندید سي او د دې لپاره یې ډیر کمپاین هم وکړ. د رسنیو سره یې مرکې او بحثونه وکړل او تقریبا $1 ملیون یې په دې کمپاین کې مصرف کړي ترڅو د دې پارټۍ نومان سي او بل اخره ولسمشر سي. خو داسې ونه سول. نو ځکه یو کال وروسته سیمسن والا د په اړه دا تنزیه صحنه جوړ کړل. یو کال وړاندې دا هر څه تیر سوی او په 2000 کال کې چې دا برخه راغله نو د سیمسن ځیرکو لیکوالانو پکښې داسې یو طنز جوړ کړی وو چې که 15 کاله ټرمپ ولسمشر سي نو د ملک د خزانې به څه حال وي. خو هغسې ونه سول. که رښتیا درته ووایم نو د سیمسن د لیکوالانو د ټرمپ څخه ښه نه راځي. د همدې قصې څخه همدې فالتو یوټوبرانو دا ډول وړاندوینه جوړه کړې ده چې تاسو هم ورباندې باور کړی دی. په هغه وخت کې چې په امریکا کې څه ډول رواجونه او حالات و د هغه سره مطابق سیمسن خپل کارتونونه جوړوي. نو دوی چې د ملک په سطح کوم تولیدات لرل دا کارتون باید داسې وي چې هر څوک یې وګوري. اوس راځو د دې ویډیو په اړه غږیږو چې دا څنګه امکان لري. دا ویډیو د دې ډول افسانو په جوړولو کې تر ټولو وړاندې ده. د دې ویډیو په اړه خورا ډیر یوټیوبرانو ویډیوګانې جوړې کړې دي. خو حقیقت دا دی چې دا ویډیو ولسمشرۍ ته د ټرمپ تر کامیابۍ وروسته جوړه شوې ده، نه تر هغه وړاندې. حقیقت دا دی چې په 2015 کې چې کله ټرمپ ولسمشرۍ ته کاندید سو نو سیمسن والا یو لنډه ویډیو نشر کړل چې نوم یې و ټرمپټاسټک وویج او دا بیا هم د ټرمپ د مسخره کولو لپاره و او پکښې ویلي و چې ټرمپ ووټ ورکوونکي رالېوني دي. د ټرمپ د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته سیمسن دا ویډیو جوړه کړې ده. اوس دا پروپاګانچان دا پروپاګاند کوي چې دا په 2000 کال کې په پلانکۍ لړۍ او پلانکۍ برخه کې راغلی ده. راسي چې ثبوت یې درکړم چې دا کلیپ په 2015 کې جوړ شوی دی. تاسو د AMDB ویب سایټ ته سر ښکاره کړئ او هلته به ووینئ چې دا کلیپ په 2015 کال کې نشر شوی دی او دلته یې د نشرېدو وخت هم لیکلی دی، د جولای 9 2015. دا ټول درواغونه د یو څو ویوز او ستاسو د دماغ خرابولو لپاره ویل کیږي. هر څوک چې وایي دا پخوانی ده نو ثبوت دې وړاندې کړي او هغه خپرونه دې وښیي چې دا صحنه پکښې راغلې ده.
پر عوامو د حکومتونو جاسوسي. اوس که څوک وایي چې پر عوامو د حکومتونو د جاسوسي خبره خو یې حتما وړاندوینه ده، ځکه چې دا فلم په 2009 کې راغلی او په 2013 کې دا معلومات نشر شول. موږ مخکې هم ویل چې د سیمسن لیکوال زموږ د زیاتره ځوانانو غوندې نه دی چې خپل څه نه کوي خو د نورو څخه د پرمختګ هیله لري. هغوی مطالعه لري او پیښې ټولې څاري، خبرونه خو هیڅ نه قضا کوي. تاسو دا وګورئ، تاریخ ته یې ښه سم وګورئ. لوستلی سئ چې څه شی لیکلی دي؟ خیر، زه به یې درته ووایم. تاریخ 2015 د دسمبر 24 او دا خبر هم نیویارک ټایمز نشر کړی دی چې عنوان یې دی رسمي رپورټونه وایي چې د جاسوسي ادارې په زیاته کچه د ټلیفون او انټرنیټي اړیکو معلومات راټولوي او دا هر څه د بوش لخوا د آی پی پروګرام په واسطه هم تایید شول ترڅو د دوی په اند د تروریستي فعالیتونو مخه ونیول شي. د دې پروګرام له لارې NSA ته دا اجازه ورکړل شوه چې د خلکو ټلیفوني اړیکو ته دي بیله د دوی د اجازې غوږ ونیسي. نو اوس تاسو وایاست چې په دې هر څه د سیمسن لیکوال نو خبر. دا ټولې قصې د دې فلم څخه یو نیم کال وړاندې پیښ شوې وې. په 2013 کې بیا د NSA معلومات خپاره شول او دا تایید شو چې دا قصه روانه ده، خو پر NSA باندې د 2015 کال څخه دا تور وو. نو دا چې د سیمسن لیکوالانو په 2009 کې دا خبرې په خپل فلم کې راوړي دي، دا خو هیڅ د حیرانۍ خبره نه ده. د فاکس سټوډیو پلورل ما مخکې درته ویلي و چې د سیمسن لیکوال د امریکایي کلتور او رواج څخه ډیر ښه خبر دی او د دې کلتور په اړه تنزیات صحنې هم جوړوي. په کال 1996 کې ډیزنی د ABC کمپنی خریداري وکړل او دا په هغه وخت کې ډیره غټه خبره و ځکه چې ABC کمپنی ډیره ستره نشریاتي کمپنی و. په 1998 کال لسمه لړۍ او 15مه برخه کې د سیمسن لیکوال همدې پیښې ته اشاره کوي چې که ډیزنی ABC رانیولی سي نو داسې ورځ به هم راسي چې فاکس به هم رانیسي او مقصد یې یوازې یو تمسخر و. دا یې هیڅ په فکر کې نه و چې 19 کاله وروسته به څه کیږي. کله چې دا سودا وسول نو د سیمسن لیکوال په خپل یو ټویټ وکړ او ویل چې دا یو ډیر عجیبه تصادف و او دې ته هم اشاره کړې و چې شاید پروپاګانچان دې خبرې ته ډیر هوا ورکړي. که زه نن وایم چې شاید سیمسن کمپنی یو وخت د اپل کمپنی خریداري وکړي او څو کاله وروسته همداسې وسی نو آیا دا به وړاندوینه وي؟ د آس غوښ. د آس د غوښو په اړه هم خورا ډیر چټیات ویل سوي دي. تاسو دې انځور ته وګورئ. دا انځور مې د ویکیپیډیا څخه راخیستی دی. د 1915 کال په دې انځور کې تاسو وینئ چې په غټو ټکو لیکل شوی دی د آس غوښې د انسانانو د خوراک لپاره او دا د آس د غوښو یو دکان دی. یو خبره دې تاسو دا هم په یاد وي چې په هغه وخت کې د آس غوښې خلکو یوازې د سپیانو لپاره پلورلې، عادي انسانانو نه خوړلې ځکه چې دا یو بد شګون و. خو قرار انسانانو هم د آس غوښ خوړل شروع کړل. خو د دې کار پر وړاندې مظاهرې وسوې او دا کار بد وګڼل شو او د هغه وخت څخه په خلکو کې دا عادت پیدا شو چې د غوښ په رانیولو کې ډېر احتیاط کاوه چې د آس خو به نه وي او یا د آس غوښه خو به نه وي ورسره ګډه. په 1994 کال کې سیمسن همدې موضوع ته اشاره کړې ده او په دې اړه یې یو تنزیه صحنه جوړه کړې ده. د دې کار پر وړاندې ډیر مظاهرې شوي وي نو ځکه لیکوال دا موضوع غوره کړې و. نه دا چې دا به په راتلونکي کې پیښیږي، دا چې په 2013 کال کې دا پیښه بیا تکرار شوه نو د دې څخه پروپاګانچانو دا مشوره کړل چې په دې اړه سیمسن وړاندوینه کړې و. لیډي ګاګا د سیمسن د وړاندوینو په لړۍ کې همدا تر ټولو احمقانه وړاندوینه ده ځکه چې د لیډي ګاګا ویډیو په 2012 کې خپره شوې ده خو د سیمسن په همدې برخه کې خپل د لیډي ګاګا आवाज دی. دا کلیپونه مو په ډیر مشکل سره پیدا کړی دي. تاسو یې په غور سره واورئ چې سر مو په خلاص. Someone in Springfield needs my help. I've always been a huge fan of The Simpsons and I was really excited and surprised and light up the after bras. Lady Gaga is going to look stunningly beautiful in this episode. However, it's by Simpson standards. او دا خپل د لیډي ګاګا غوښتنه و چې په کارتون کې مې داسې رسم کړی چې په هوا کېږم ځکه چې دا ماته ډیر ښه خوند راکوي. دا هر څه دی ورته ویلي چې څه ډول کالي باید ور واغوستل سي، څه ډول راښکاره سي او نور. دا هر څه د سیمسن د لیکوالانو ورسره خوښه سوي او بیا یې دا صحنه جوړه کړې ده. دا چې د دې دا هر څه خوښېدل او 15 کاله وروسته یې داسې یو اصلي کنسرت جوړ کړ نو دې ته بیا وړاندوینه ولې ویل کیږي. د نوبل جایزې ګټونکی په دې برخه کې ښکاري چې په بیټینګ پول کې د میل هاوس په نامه د یو کرکټر پر ځای په اقتصاد کې د نوبل جایزې ګټونکی هومسټن ورچولی دی. 6 کاله وروسته هغه سړی په اصلي ژوند کې همدا جایزه ګټي. دلته هم داسې څه نشته چې موږ یې وړاندوینه وګڼو. ما مخکې هم درته وویل چې دا لیکوالان ډیر په حالاتو پوه خلک دي. دوی ته دا معلومه ده چې کوم ساینس پوه او کوم اقتصاد پوه څه ډول کارنامې کړي دي او په کوم کارونو بوخت دي. د بیلګې په ډول هومسټن په قراردادي علومو کې خورا ډیر خدمات او پرمختګ کړی و. دی په دې اړه ډیر مشهور و
ډیرو خلکو دا ویل چې دته باید چې د نوبل نړیواله جایزه ورکړل شي. نو دا ناممکنه ده چې د سیمسن لیکوالان دې هر څه ته هیڅ فکر ونه کړي او په دې اړه دې کومه صحنه جوړه نه کړي. او بل دا چې که دا صحنه تاسو په غور سره وګورئ نو ښکاري چې دلته یوازې د همدې سړي نوم نه دی، دلته 4 مختلف نومونه دي او دا 4 سره کسان ډیر مشهور دي. نو دا پروپاګانچان دا ولې نه وایي چې د دې 4 کسانو څخه یوازې یو یې صحیح شوی دی؟ دا ځکه نه وایي چې دا خو بیا وړاندوینه نه سول، دا فقط یو تصور دی. په دې لیست کې ټول د 10 کسانو نومونه دي او د ټولو کسانو په خپل مسلک کې ډیر پرمختګ کړی دی. نو دا چې دې کسانو ته دا جایزه ورنکړي نو یو لیونی ته یې ورکړي، دا هم هیڅ وړاندوینه نه ده، ځکه چې د دې برخې لیکوالانو په خپل دارات کړي چې دا وړاندوینه نه ده. هغه د دې مجلې د انځور په اړه داسې تشریحات ورکړي چې په دې مجله کې مې د نیویارک د ښاري بس کرایه یاد کړې ده چې په هغه وخت کې $9 وه. شاته یې د نیویارک د ښار عکس دی چې تر ټولو مشهور نړیوال تجارتي مرکز پکښې ښکاري. هغه په خپل وایي چې دا یو تصادف دی چې د هغه وخت کرایه $9 وه او د مرکز انځور د 11 په شکل ښکاري. دی وایي چې که په هغه وخت کې د نیویارک عکس هر چا اخستی وای نو دا تجارتي مرکز حتما پکښې راتلی، ځکه چې دا ودانۍ تر ټولو لوړې وي او تر ټولو مشهورې هم وي. دا لکه په افغانستان کې د جام منار یا د بودا مجسمه. تاسو د هغه وخت د نیویارک انځورونه وګورئ چې د هر اړخ څخه پکښې دا ودانۍ ښکاري. د الیزابت د مرګ په وړاندوینې سره به خورا ډیر خلک حیران سي، خو دا هم د ځینو یوټیوبرانو د پروپاګند په وجه ترڅو ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. حقیقت دا دی چې دا انځور جعلي جوړ شوی دی. د الیزابت د مرګ څخه وروسته پر ټیک ټاک دغه انځور ډیر مشهور شو ترڅو دا ټیک ټاکران شهرت پیدا کړي او داسې یې مشهور کړل چې دا د سیمسن وړاندوینه ده. اوس دې انځور ته وګورئ. په دې انځور کې هم ښکاري چې دا د دې صحنې وړاندوینه ده چیرې چې ټرمپ او د سعودي شیخ پر نړۍ یو ځای لاسونه ایښي دي. په 2018 کال کې دا پیښه په رښتیا سوې ده، خو د سیمسن په هیڅ یو خپرونه کې هم دا انځور نه دی راغلی. دا هم هسې یو پالتو خبره ده چې دا د سیمسن یو وړاندوینه ده. د کورونا وایرس. سیمسن د کورونا وایرس په اړه څه ډول وړاندوینه کړې؟ د سیمسن په هیڅ یو خپرونه کې هم د کورونا وایرس یادونه نه ده سوې. هو خو که د 2020 څخه وروسته یاده سوې وي هغه ماته نه ده معلوم، خو تر هغه وړاندې یوازې د اوساکا مرض په اړه یادونه سوې ده. ځینو بیوقوفه کسانو دغه انځور تحریف کړی دی او سربیره پر لیکلي دي چې کورونا وایرس. دلته په واضحه توګه ښکاري چې تر شا یې څه لیکلي او سربیره ورباندې لیکل سوي کورونا وایرس. په دې هر څه د پوهېدو وروسته به انشاءالله په دې باوري سوي یاست چې د کالیفورنیا د اور په اړه وړاندوینه هم همدا ډول یو مبالغه ده. دوی ته دا هم نه معلومیږي چې آیا کومې صحنې چې موږ د ثبوت په توګه یادوو هغه د همدې برخې دي که یا په هغه برخه کې چې دوی یې د ماخذ په توګه یادوي. د اور لګېدلو علت د ټانک په مرمۍ د یوې سپوږمکۍ لګېدل وي چې دا اور سمدستي مهار کیږي. د سپرینګفیلډ د اور صحنې په هیڅ صورت د کالیفورنیا د اور په څیر نه دي. دلته ښکاري چې اور د اوبو په مټ د یو ځای څخه بل ځای ته خپریږي، خو د کالیفورنیا اوسنی اور د باد په مرسته د یو ځای څخه بل ځای ته سرایت کوي. دا چې اوس د مصنوعي ځراکت دور دی نو تاسو ته به په مصنوعي ځراکت د جوړو سویو انځورونو او انځورونو معلومول دومره ګرانه خبره نه وي، نو پر دې اړخ به ډیر نه غږیږو. بل دا چې په کالیفورنیا کې دا لومړی اور نه دی. په کالیفورنیا کې اکثره وخت اورونه بلیږي ځکه چې دا یو ځنګلي سیمه ده چې پکښې غرونه، وچ بوټي او د سوځېدلو ډیر څه شته او پر دې سربیر د دوی کورونه هم اکثره د لرګي څخه جوړ دي چې د اور لګېدنې چانس 2 برابره کوي. ځکه نو په کالیفورنیا کې د اور وژنې اداره کال فایر یا د اور وژنې سیستم دومره ستر دی چې پکښې 3000 د اور وژنې موټرونه لکه اطفایې، بلدوزرونه او نور شامل دي. په لکونو د اور وژنې پایپونه یا فایر هایډرنز لري. تر 500 پورې د اور وژنې الوتکې لري چې پکښې هلیکوپتري او د اوبو وړونکي هوایي ټانکرونه دي. نو آیا په داسې حالاتو کې به د سیمسن لیکوالان دې اړخ ته هیڅ توجه ونه کړي؟ په اخر کې یو ځل بیا دا درته وایم چې هر کله چې تاسو د یو نوي موضوع په اړه خبرېږئ نو په اړه یې په خپله یو ځل معلومات کوئ چې رښتیا دي که درواغ. یو څه د خپل دماغ څخه هم کار اخلئ. د هر چا په خبره په پټو سترګو باور مه کوئ. سیمسن د نړۍ حالات ډیر د نږدې څخه څاري او ځان خبروي چې څه روان دي. پر هغه غور کوي، دماغ جنګوي، باریکۍ یې راباسي، معلوماتو ته زیات توجه کوي او د همدې پیښو په اړه طنزیه صحنې جوړوي. دوی د هیڅ شي وړاندوینه نه کوي. ځینې خو ان په دې باور دي چې دوی د وخت څخه وړاندې دي. هیله ده چې د سیمسن کارتون په اړه ستاسو ټول شکونه ختم سوي وي. که چیرې زما څخه کوم څه د سیمسن په اړه پاته سوي وي نو تاسو خپله په هغه کې فکر وکړئ او یو نتیجه یې راوباسئ. که نه وي څېړنه پسې وکړئ. زما معلومات تر همدې ځایه پورې وه. تر بیا د خدای په امان ښې چارې.